تازه چین او تاجکستان په شریکه د طالبانو او افغانستان لپاره ګډه اعلامیه خپره کړه. دا چې زه د نور جزئیات همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. چین او تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. چین او تاجکستان په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یو حکومت کې باید بېلابېل قومي، مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دغو هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک، بېطرفه، متحد ټولګډونه، سوله ییز او له تروریزم، جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بللی دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شي جي پینګ تر سفر او قزاقستان کې د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خپره شوې ده. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شوي.